زنانه راپاڅېده وی ایکفرن بالله یا رسول الله ستا څه مراد دی چې یعنې ډېرې ښځې کفر په الله کوي یعنې د الله نه انکار کوي رسول صلی الله ورته نه یکفرن العشیر خاوند چې ورسره ښه وکړي د هغې نه انکار کوي ویکفرن الاحسان او چې څوک ورسره څه ښه وکړي د هغې نه انکار کوي حدیث کې یو مسله خو ثابته شو چې کفر ټول یو شان کفر په دوه قسمه دی یو کفر اکبر دویم کفر اصغر کفر اکبر هغه دی چې انسان د اسلام نه وزي کفر اصغر سره د اسلام نه وزي دې ته هم کفر وي ځکه د علماو سره چې نه یې ناست کنه نو نوري به وایي اوس دا صحیح بخاري ته اوس مخې ته پروت دی ترجمې د سره هم پرته ایزه او حدیث ته یې واورېدو او ودې کتو چې ډېرې ښځې به په جهنم کې ځکه چې کفر کوي سبا له بیا بیانول شروع کړو وګورئ په ښځو کې کافرانې ډېرې دي اوس دې خبر نه یې چې دلته کفر نه مراد کوم کفر دی دلته کفر نه مراد هغه غټ کفر نه دی د یو خبره امام بخاري ثابتول هغه ثابته شو بله خبره دې ځینې دا ثابته شوه چې ښځې د خاوند ښه نه مني ډېرې لږې دي چې هغه یې مني نو ځکه بیا پیغمبر مخکې څه وایي لو احسنت الى احداهن الدهر وی که چېرته په دې زنانو کې دي د چا سره پوره زمانه ښه وکړو په کلونو دې سره ښه کول ثم رأت منک شیئا او بیا معمولي خبره داسې ولیده چې نه یې وه خوښه لکه غوسه شوې ورته یا ورته قهر شوې یا داسې خبره یې ولیده قالت ما رأیت منک خیرا قط وی تا کې چې ته ما څه خیر نه دی لیدلی تا ما سره څه ښه کړي دي دغه حدیث ته کوم چې وایي چې د ابو سعید دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی د کتاب الحیض کې به راځي هغې کې سره دا خبره هم ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي یو تاسو خیرې ډېرې کوئ او دویم تاسو د خاوندانو احسان نه منئ سبحان الله د پیغمبر دا خبرې همدا په دې زنانو کې غټې بیماریانې دی خیري او بیا زموږ د پښتنو ښځې او خو د خیري داسې کوي لکه څنګه چې د ساه اخلي مړ شي او تباه شي او ذلیله شي او د ټرک لاندې راشي او بیا چې په رښتیا ټرک لاندې راشي بیا سر یې تړلی او چغې وایي اوس به زه څه کومه د عربو دا زنانه دي دوی کې دا ډېر ښکلی صفت دی چې ماشوم ډېر عمراني وکړي به الله دوی تعالی هدایت درکړي نو بس صحیح ده که نه چې الله وله هدایت ورکړو قصه څه شوه ختمه شوه زمونږ هغوی نه الله دې وي د ملا تیر دی الله مات کوئ دا اوس وګوره حالانکې قرآن کې الله دې نه منع هم کړې ده که چېرته دا الله قبوله کړي نو بیا که چېرته الله قبوله کړي نو بیا او د ډېرو پکې قبولې شوي د ډېرو پکې قبولې شوي دي بیا وروسته جاړي دویمه دا چې وي د خاوند احسان نه مني واضحه بیماري ده په ښځو کې په اودس کې به ورسره اوسي که معمولي خوا دې خوښ وي تا څه کړي دي تا خو زما ژوند خاورې کړو ټول تا ته به الټه وایي تا وایي زما ژوند خاورې کړو حالانکه ژوند خاورې کړی دی ستا دی چې دې دپاره مزدوریانې او مسافریانې خو نه دا ووي نه ژوند تا زما خاورې کړو د څه د لاسه دا غوسه چې ته یو ورځ به ته غوسه شوې او د واده 15 کاله کېږي هغه ټول ښه چې ورسره کوم کړي وو هغه په یو ځي باندې په سیند لوی شو نو وګوروئ د پلانې خاوند ته بل به ورته بیا رایتې وګوره پلاني ته وګوره پلاني ته نو دا د زنانو بیماري ده او وادي وري زنانه دا خبره چې د دې خبرو د لاسه به زنانه اکثر په جهنم کې څه معمولي خبرې نه دي ګوره خاوند دی که د سره ډېر احسانات هم ونه کړي بیا به هم ښه مني او صرف دا ښه د خاوند د طرف نه کافي دي چې یو زنانه د هغه په نکاح کې ناسته ده په عفت کې ده په طهارت پاکه ده طاهره بلکل د زنا نه او د فحاشۍ نه او د خاوند د لاسه چې د دې په سر کومه دوپټه پرته ده یوازې دا احسان کافي ده ولې تاسو لیدلي نه چې خاوند یې مړ شي یا یې طلاقه کړي هغه مور پلار چې ډېر ګرم ګرم کېدو وي موږ به یې وساتو نو هغه به د یو کاله پورې چې ګرم وي بیا صحیح بیا که مخامخ نه وي خو چې کله داسې سیټ ته شي د هلکان د دې ښځې دارونه
د دې جنۍ ده چې کومه طلاقه شوې ده، نو ځان لو یو مړه یو ده دا د کومه دلته راغله. بلکې دا خو پرېږده دا چې یو څو ورځو له راشي خاوند یي، یو څو ورځو له پلار کور ته راشي، ورځې لکه ډېرې تېرې کړي او یا یې بچي شور وکړي او یا تلو کې چې دی سوله پخی او به یې خرچه ډېره راشي، اسمان را کوز کړي، ځمکې سره یې ولګي او ځمکه اوچته کړي اسمان ته یې ورسي. او دغه خاوند چې ټول عمر له خرچې کې غوسې نه دي ویلي، مسافریانې او سخت مزدوریانې هر څه کوي، خو دی نه دي ویلي ښځې ته چې ته ټول عمر له زما خورې او وړو شور وکړو او تا پلانې شی دي نه هېڅ هم نه. یوازې دا څومره غټ احسان دی د دې خاوند په چا باندې؟ په ښځه باندې. نو د دې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې دوو خبرو د لاسه کومې خبرې ناشکري کوي او د ناشکرۍ کې د خاوند دغه راغی دننه کړه د خاوند د احسان ناشکري کوي. دویم خیري او لعنتونه ډېر وایي.